یریدلی یم د کور د څوکیداره. قاري صاحب یریدلی یم د کور د څوکیداره، هسې نه چې راته ونه نیسي لاره. سړی جوړ شي د فاقو ځینې دینداره، سړی جوړ شي د فاقو ځینې دینداره، زه دې خپلې بېوسی کړمه خودداره. زه به هله قربانېږم خپله یاره، چې اوزګار شم د ژوند د هره کاره. یوه کړیکه به راتله د دغه ښاره، بلا مات کم درنه ای د وخت باداره. لر د بر او بر د لر په انتظاره، تېرېدی نه شي د سیمه د ښارداره. او تاس د نکو تربیت د مور او پلاره، مونږ زده کړو د ژوندون د هر کرداره. واه بصیر صاحب ډېر ښه شعر دی. او منصور زاده چغه ووهه بجاره، چې به سر ترې نه ونه باسي د شمار. واه بصیر صاحب دلته کې چې څومره خلک مري بې کلمې، دلته کې چې څومره خلک مري بې کلمې، همدا خلک به نیغ جنت ته ځي بې کلمې. مونږ ته یې اول صفحه کې ولیکل کافر، مونږ ته یې اول صفحه کې ولیکل کافر، او دلته خو کافر خلک بخي بې کلمې. او دا چې جوماتونه په فرقو باندې یادېږي، خیر که ورته ډېر خلک راځي بې کلمې. او جنډه د خلافت د نن په لاس کې د فرعون، جنډه د خلافت د نن په لاس کې د فرعون تکبیر وایي، او مونږ حلالوي بې کلمې. نو به سره انتخاب د باچا دلته داسې کېږي، خو مونږ یو څو کسان مني بې کلمې.